سلام هیله ده چې خاصه ګران ماشومانو تاسو ته مې یو بل ساینس باره کې معلومات راټول دي چې برق څه شی دی. برق تعریف برق یو قوت دی، یو انرژي ده. اوس زه مثلا دا پکې دغسې جګومه، دا مې یو قوت دی، دا مې یو انرژي دی، او چې زه ورته زور ونه کړم دا خو نه جګېږي. هماغسې برق هم دغسې دی. اوس تلویزیون، یخچال، کالو مینځلو ماشین، تلیفون، کمپیوټر، دې ته چې دا برق راځي نو هماغسې چلېږي. بل دا چې برق څه رقم جوړېږي، دا برېښنا دا اول یو څلور هغه لري. اول یې چې دی د ماشینونه جوړ کړي، دا اوبو بندونه هلته یو ځای جوړ کړي ماشین، هلته چې دا ماشین وي نو اوبه خو تېزېږي، هغه چې همدغسې راشي هماغې نه برق جوړېږي. او بل دویم دا چې شمال خو دا غټ پکې ورته جوړ کړي، شمال هم تېز دی، هغه چې په دې پکو ولګي نو پکې همدغسې تاوېږي نو هغې نه هم برق جوړېږي. درېیم چې دا بامونو په سر یا تخمابونو په سر چې دا سولرې وي که نه، او د لمر شعاع خو تېزه ده، په دې سولر چې دا شعاع ولګېږي نو دې نه هم برق تولیدېږي. او بل دا چې په دې کمپنیو کې ګاز او تیل دا چې سوځي دې نه هم برق تولیدېږي. بل دا چې دا برق څه رقم زموږ کورونو ته رارسېږي. برق دا لاینونه خو یې غټ لاینونه، مګر ماشین نه چې برق جوړېږي هماغسې غټ لاین یې ورته هغه کړی لاین زموږ کورونو ته رارسېږي، زموږ کورونو ته، بل کور ته، فلانکي کورونو ته، ټول کورونو ته برق رڼا وي که نه. او بل دا چې دا هغه ورته وایي دا برق چا جوړ کړی دی، دا یو امریکایي په نامه توماس اډیسن. دې څو دفعې کوشش وکړ خو کامیابه نه شو، اخر په دې کې کامیابه شو، برق یې جوړ کړ. نو بیا چې دا برق یې جوړ کړ رڼایي شوه، دنیا کې رڼایي شوه. او بل دا چې ډېره مهمه تاسو د برق نه ځان ساتئ، برق ډېر تېز دی او برق نه ځان ساتئ. خدای پامان.